بسم الله الرحمن الرحیم. د ایکسل 2000 د نن ورځې درس ښه راغلاست. د نن ورځې په درس کې به زه تاسو ته د کسټم لیست د استعمال طریقه در وښیم او وګورو چې په ایکسل 2000 کې موږ د کسټم لیست څنګه کولی شو، دغه څخه استفاده وکړو او د کوم ځای څخه کولی شو هغه په لاس راوړو. د کسټم لیست موږ سره دا کومک کوي که چیرې موږ د یو لیست سره کار ولرو، همیشه که چیرې د اشخاصو نومان وي، د شیانو نومان وي، ټایم وي، ورځ وي، تاریخ وي، هر شی چې وي مخصوص سره کار د لیست سره دی. که مثلا هغه کسان چې په دفترونو کې کار کوي د هغو مثلا همیشه د خپل دفتر د همکارانو د نومان لیست همیشه ضرورت لري، کولی شي د کسټم لیست په استفادې باندې هغه لیست واخلي، هلته یې جوړ کړي، سیو یې کړي او همیشه په ډېرې اسانۍ سره خپل ټیبل ته یا خپل ورکشیټ ته یې انزټ کړي، خپل ټیبل یا ورکشیټ ته اضافه کړي. نو موږ دوې لارې لرو. یوه لار دا ده که چیرې مثلا تاسو یو ټیبل جوړ کړی، کولی شئ دغه ټیبل لیست واخلئ او خپل کسټم لیست اضافه کړئ، او یا هم تاسو کولی شئ په خپله کسټم لیست کې لیست جوړ کړئ او دغه څخه استفاده وکړئ. یوه طریقه د لیست اضافه کولو او ځان سره سیوولو دا ده، مثلا زه د نومان فرض مثال زه به د افغانستان د ښارونو د نومان سره هر ورځ سره کار لرم، هر ګړی زما په کارېږي، نو زه د افغانستان د ښارونو د نومان یو لیست جوړوم. فرض مثال کندهار، مثلا هلمند، فرض مثال روزګان، په دغسې به راسو ولیکو هرات، کولی شو ولیکو غزني، دایکنډي مثلا. اوس دغه لیست زه غواړم ځان سره سیو کړم او هر ورځ دې څخه استفاده وکړم، په ډېرې اسانۍ سره وکولی شم خپل ورکشیټ ته انزټ کړم. نو تاسو به څه وکړئ، رابسئ افس بټن ته، د افس بټن څخه به راسئ ایکسل آپشنز ته، د ایکسل آپشن په کلیک کولو سره به تاسو ته د آپشنز وینډو خلاص شي. دلته به راسئ پاپولر ټاب په انتخاب کړئ او په هغه کې به راسئ ایډیټ د کسټم لیست. ایډیټ د کسټم لیست چې مو کلیک کړئ، دلته به تاسو د کسټم لیست وینډو خلاص شي. دلته دغه یو څو لیستونه د پخوا څخه وجود لري او یو دوه لیسته ابل زما جوړ کړي و، دا هم د ښارونو د شیانو باره کې، دا به ډیلیټ کړم. کولی شئ لیستونه واخلئ د ځای څخه یې ډیلیټ کړئ، دا بل به هم زه ډیلیټ کړم، ډیلیټ. اوس نو زه دغه لیست غواړم چې اضافه یې کړم خپل کسټم لیست ته، هر وخت دغه څخه استفاده وکړم. نو دې دپاره به تاسو راسئ د امپورټ و څنګ ته به دغه علامې باندې کلیک ولګوئ، د هغې څخه بعد به راسئ خپل لیست به انتخاب کړئ، لیست چې مو انتخاب کړئ برته به راسئ، دلته به کلیک کړئ، دا د امپورټ پر علامې دا چې مو کلیک کړه لیست. اوس تاسو څه رقم کولی شئ دلته ته اضافه کړئ، دلته بیا وروسته د اضافه کولو څخه امپورټ کلیک کړئ. امپورټ چې مو کلیک کړئ ستاسو لیست دلته اضافه سو، دوه واره اوکې ووایئ، اوکې او یو ځلې بیا هم اوکې. اوس ستاسو لیست هلته اضافه سو او سیو سو. اوس که چیرې تاسې وغواړئ د هغه لیست څخه استفاده وکړئ، استفاده طریقه یې دا ده، د هغو نومان د جملې څخه یو نوم ولیکئ، مثلا هر نوم چې لیکئ، زه به مثلا هلمند ولیکم. هلمند چې مو ولیکئ د هغې څخه بعد به راسئ دلته، دا به ډراګ کړو، ډراګ خو انشاءالله پوهېږئ د ډراګ د دغه سیل دا کونج څخه چې انتخاب شوی دی کش به کړو لاندې. دا یوه طریقه د لیست د انزرټولو کې چې موږ کولی شو استفاده ځینې وکړو. که چیرې تاسې غواړئ په دغه لیست کې تغییرات راولئ، مثلا د یو نوم سپیلینګ غلط شوی دی یا مثلا یو څه مشکل پکې راغلی دی، تاسې برته راسئ و کسټم لیست ته. په کسټم لیست کې ګورئ مثلا دغه لیست ما اضافه کړی و، فرض مثال زه وایم چې مثلا هرات سپیلینګ ما غلط لیکل دی، د هرات پر ځای باندې ما هارت لیکلی دی. نو زه اوس څنګه کولی دا واخلم اصلاح کړم، فقط هلته د هغه نوم مخته کلیک کړئ، باک سپیس چې مو والی نوم د مابین څخه لاړئ، برته کولی شئ د هغه اصلي سپیلینګ انزرټ کړئ هرات، صحیح. برته به څه شي کوئ، اوکې به ووهئ، صحیح. کولی شئ اډ او کولی شئ اوکې دواړه ووایئ، ستاسو لیست اضافه کېږي، هېڅ مشکل نشته. د هغه څخه بعد راځئ اوکې او بیا هم اوکې. اوس به وګورئ چې دا زموږ د نوم سپیلینګ غلطي اصلاح شوې د مابین اصلاح دی که یم. زه به راسم وبلیکم هلمند، دا به ډراګ کړو، دا سرې به دا کونج څخه ونیسو، بلې دا د هرات سپیلینګ اوس اصلاح شو. او بله طریقه د لیست د اضافه کول دا ده چې تاسې به راسئ افس بټن ته، ایکسل آپشنز ته، کسټم لیست ته، په دغه ځای کې خپل لیست جوړ کړئ. مثلا زه د رنګونو لیست جوړوم، زه به ولیکم مثلا ریډ، فرض مثال
black مثلا white مثلا هر دغه چې تاسو غواړئ چې دغه کې مثلا green فرض مثلا د دې لیست اضافه کول لپاره به څه وکړئ اډ به ووایئ د اډ څخه وروسته دوه واره اوکې دا لیست هم اوس ستاسې په کسټم لیست کې اضافه شو که چیرې کوم وخت هم پکار یې دلته ټایپ کړئ black انزرټ یې کړئ اوس راسئ دا ډرag او ډراپ black green red نو دا شو د کسټم لیست وظیفه او په دغه شان باندې که چیرې تاسو غواړئ یو لیست د مابین څخه یوسئ راسئ افس بټن ته ایکسل آپشنز ته د ایکسل آپشنز څخه وروسته راسئ ایډیټ کسټم لیست ته او لیست ماسې انتخاب کړئ کولی سئ ډیلیټ یې کړئ که چیرې غواړئ د لیست د مجموعې څخه یو آیټم یعنې یو نوم ډیلیټ کړئ بیا د هغه نوم مخ ته دلته کلیک کړئ د پخوا په شان باندې باک سپیس او وروسته د هغه څخه اډ اوکې هغه کوم د لیست د جملې څخه کوم نوم ستاسې انتخاب کړی هغه به ډیلیټ شي او که ټول لیست غواړئ د مابین څخه یوسئ مثلا دا لیست کابل کندهار دا لیست غواړم ډیلیټ یې کړم لیست انتخاب کړئ ډیلیټ وایي دغه لیست چې دی دا به د همیش لپاره د مابین څخه لاړ شي ته ورته وایي اوکې اوکې خدای دې وکړي په دې درس باندې پوه سوي یاست ستاسو د نظریاتو او مشورو په هیله ښه وخت درته غواړم تر بله درسه د خدای په امان همیش د مهربالدین واکمن سره اوسئ او په ګډه به یو څه سره زده کړو